ځن باندې دي. الله کله اذن کړه او کله اجازه کړله چې دا کجورو پرېږدئ دا په خپل ځای باندې ولاړې پرېږدئ. دا په کوم ځای کې ذکر شوي دي؟ دا په حدیثو کې ذکر شوي دي. او دارنګې ما تا ته د سورة تحریم آیات پیش کړو چې ګور نبي اسلام بعد بیان ته خبره پټه وکړه. ته وې چې قرآن کریم هم د حدیثو نه بغیر موږ ته مفصل دی. زه تا ته چیلنجر کوم تا ته وایم چې نرشه ته ما تر دې آیات تفسیر ذکر کړه چې دلته د نبي نه مراد کم پیغمبر دی او بعضې بیبیانې څوک دي او هغې ته کومه خبره کړې ده. هر کله چې تو حدیث د نبی علیه السلام نه منې نو د قرآن کریم د آیات بغیر د بیان نه او بغیر د تفسیر نه پاتې شو. او بل دا دی ستاسو حماقت او ستاسو جهالت دا چې ما ته مخکې دعوه پیش کړې ده او په دعوه کې ما ته ډېر شقونه ښودلي او ما ته ویلي چې ما ته د هر شق مقابل لوړه چغې دې والې په مکیسي صورتونو کې اتباع نشته اطاعت نشته. تا ته مې پیش کړو چغې دې والې چې قرآن کریم بغیر د حدیث ته موږ پې عمل کولی شو. تا ته ما بېشماره آیتونه پیش کړه چې کله تو حدیث نه منې تو په دې آیتونو باندې عمل نه شي کولی. ما چې تا ته کوم آیتونه پیش کړي دي چې ګوره دا آیتونه مجمل دي دا په خپل تفسیر کې احادیثو ته محتاج دي تو ما تر دې جواب وکړه. هر کله چې تر څو پورې تر دې جواب نه کړی نو لهذا تو د سره مخکې چې کوم دی ترې نه شي. او اوس به زما ستدي مناظر ته یوه خبره وکړي. زموږ خپل ټایم کې خبره وکړو زموږ ټایم باندې ګوره ایک منټ اکبر علي صاحب دا زموږ سکیورټي والا هم ولاړ دی الله دې له اجر ورکړي. زموږ او د دوی اختلاف په دې خبره باندې دی چې موږ وایو دا قرآن هم د الله کلام دی حجت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا هم حجت دي. دوی وایي چې دا قرآن حجت دی او د دې څه فایده نشته دی او احادیث چې دي هغه سره حجت نه دي. اختلاف زموږ سره په دې خبره دی باندې. بل مولوي صاحب په تا باندې شیخ صاحب سوال وکړو تا جواب رانه کړو. مولوي صاحب تا ویل ذلک الکتاب قرآن مراد دی. فویل للذین یکتبون الکتاب دلته هم کتاب ذکر شوی دی. آیا د دې کتاب لیکونکو دپاره هلاکت دی؟ دویم ویعلمون هغه ولته فعل مضارع صيغه ده. آینده زمانه کې تاسو جواب راکړه واذا اثر النبي الى بعض ازواجه حدیثا د دې جواب تاسو راکړه کومه پټه خبره یې کړې وه. زما یو اشکال دی په تاسو باندې چې ګوره د رسول الله او د زما خبره ته وکېده د رسول الله او د بیبیانو ترمنځ پټه خبره وشوله زما خبره ته وکېده یک منټ نه زه تا پوه کوم ته پوه شوې نه وکېده که نه ګوره وکېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله ویل چې د خپل بیبي سره یې پټه خبره وکړه ده. آیا دا پټه خبره څه وه؟ د دې خبرې پټه خبره څه وه هغه موږ ته راښکاره کړه نو ته او د دې جواب ورکړې هله به مخکې ځې چې ستا دپاره د بل خبرې ضرورت دی جواب راکړه بس موږ له جواب پکار د سکیورټي باندې دی یو خبره کوي په سکیورټي باندې خیر سکیورټي والا د چې تاسو کوم خپل د وخت ښکاره کړه موږ هم ښکاره کړو. د دې ممبرانو د فرقواریت اواز کولیږي موږ قوم ته وایو چې یو قرآن له راشي تاسو په موږ باندې د کفر بیتونه کوئ. ولې یو مانس خبره اورئ کوم ځای کې چې د کفر بیتونه کېږي هلته قتلونه زیاتېږي. هلکه دا کافر دی ویوله مړی په ملک کې امن خرابېږي. تاسو په لږ ساعت کې یو چڼی روچتېږي یو سړی روچ دا کافر دی دا کافر دی دا په دې سره تاسو امن خرابوئ. قرآن موږ ته وایي چې چا ته به کافر نه وایي دا مسلمانان دي دا ټول مسلمانان زموږ تاسو وایي دا کافر دی دا کافر دی په دې سره تاسو د ملک امن خرابوئ. نه نه حدیث پکې نشته حدیث پکې نشته. خدي بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا ګوره مونږه الحمدلله مونږ که چېرته د امن شان صاحب ولاړ دی ناست ولاړ دی که ناست شته که مونږ چېرته د امن د خرابولو لپاره دلته راتلې نو مونږ به هم دا مو وایه چې ګوره مونږ هم داسې چېرته ګمنام خلک یو. په دې علاقه کې مونږ ډېر وخت تېر کړی دا ټول زما ګاونډیان ما پېژني خو مونږ امن خرابولو لپاره په دې نیت او اراده نیو راغلي. مونږ صرف دغه څلور پنځه کسان راغلي مونږ نه امن خرابو نه دلته کې لانجې له راغلي یو نه څه بلې خبرې ته راغلي یو. مونږ ته پته چې دا ستاسو ګډ دی دا ستاسو مرکز دی دا ستاسو ځای دی دا هم راته پته وه چې دلته کې به تاسو سره شرپسند هم ښه ډېر دي او د سره ناست هم دي دا هم راته پته ده. خو مونږ صرف په قرآن دپاره د قرآن د اواز دپاره راغلي یو. مونږ دا وایو چې دې انسانیت دپاره الله رب العالمین فرمایي د انسانیت دپاره الله فرمایي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله رب العالمین د ټول انسانیت ته فرمایي چې که زما د طرف نه تاسو ته هدایت رالو نو هدایت څه شی دی؟ دا کتاب دی دا هدى للمتقين. الله فرمایي هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بل ذلك الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. هدایت کتاب صرف د الله کتاب دی. دا انساني کتابونه چې تاسو
فتوی په خلکو لګوي دا منکر حدیث ته مونږ د قرآن حدیث الله قرآن ته ویلی دی مونږ د قرآن منکرین نه یو مونږ د دې روایتونو د دې انساني کتابونو باندې مونږ کفر کوو مونږ د دې منکرین یو مونږ کفر به کوو څنګه به کفر کوو ابراهیم علیه السلام وایي انا کفرنا براء منکم ومما تعبدون من دون الله ابراهیم علیه السلام دا اعلان کړی دی زم دلته دا اعلان کوم چې تاسو د دې کومو من دون الله دي دا تاسو د الله نه ما سوا د الله نه ادنا ګڼئ تاسو د دې اتباع کوئ تاسو د رسول په نامه باندې د بخاري اتباع کوئ تاسو د رسول په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ تاسو د بخاري په نامه باندې د ترمذي اتباع کوئ تاسو د بخاري په نامه باندې د دې امامانو د دې امامانو د دې دا شی ولې څوک بندوي دا ولې د دې امامانو تاسو د دې امامانو شیخانو او دا شیخ الحدیث او دا شیخ او دا امام ترمذی او امام دا ټول تاسو د رسول الله په نامه باندې دا خلک دوکه کړي دي الله فرمایي چې قول رسول قرآن دی انه لقول رسول کریم دی وایي ما د سوال جواب وکړه مولوي صاحب یو تا د ترجمه غلطه شوې ده ته لیینه ته کجوره وې لګیا ته لیینه ته کجوره وې تا ته تفسیر غلط شوی دی ته په تفسیر چا پوه کړی نه لیینه کجوري ته نه وایي ته لیینه کجوري ته ما ته وښایه چې په عربو کې کجورو ته لیینه نه وایي ته کجورو ته لیینه وایي ورک شوه استغفر الله معذرت غواړم ورک شمې ویلې معذرت غواړم لیینه کجوري ته نه وایي خو بیا ما ته وایي دا پکې راته وښایه دا پکې راته وښایه خو مونږ الحمدلله دا شی څوک بندوي یار مونږ دا وایو قرآن کې الله فرمایي ګوره زه تا ته چا که ته زما نه سوالات او جوابات غواړې مولوي صاحب دا ګوره ما تا ته یو سوال په پیله ځل کې درته خورد اوسه پورې تا د هغې جواب ونه کړو ما تا ته ویلي چې د خپلو روایتونو د خپلو کتابونو نس ما ته د الله د کتاب نه ثابت کړه د خپلو کتابونو د خپلو روایتونو د خپلو چې تاسو ورته کتب سته وایئ د دې نس ما ته د الله د کتاب نه ثابت کړه چې الله رب العالمین داسې ویلي ګوره په صفا الفاظو کې الله وایي واوحي الی هذا القرآن داسې یو صفا نص ماته په قرآن کې وښایه چې الله رب العالمین ویلي وي قطعي نص چې واوحي الی هذا الکتابین دا کتابونه چې کوم تاسو دلته جومات کې چېرته کړي دي پټ کړي دي اوس یې ښکاره کوم نه چې داسې یو نص قطعي نص الله رب العالمین په قرآن کې ویلي دویم سوال هم دا کړی بل مولوي صاحب ویلي دا پکې نشته چې نشته بس شکست تسلیم شو دویم سوال هم دا کړی چې مولوي صاحب مونږ نه وایو دا خبره مونږ نه وایو تاسو یې کوئ صبر وکړه مولوي صاحب تاسو لږ زه 2 منټ هم صبر کوم لږ ځان کې برداشت پیدا کړه خیر تاسو ګوره دا خبره کوئ په دې منبر باندې فتوی لګوئ په خلکو باندې دا منکر دی دا چل دی هغه چل دی تاسو نه مونږ صرف یو تپوس وکړو چې مولوي صاحب تاسو د خپلو تشریح او د خپلو تفسیر په مطابق چې دا صورت مکی دی دا مدني دی په مکی صورتونو کې اطیعوا الرسول لفظ راته وښایه مولوي صاحب نشته پکې شکست تسلیم شو بسم الله الرحمن الرحیم دا ورګه خبر ته وکړه ورګه ما تاسو خبر ته وکړه بس اعلی تاسو خبر ته وکړه دې سوایب باندې ما بشمار اعتراضونه وکړه خو الحمدلله یو جواب ونه کو یو جواب د میری دار سګوري ورګه دی زیاتی خبرې وکړي چې تاسو شرپسانه یو تاسو قاتلان کلا وهاشه مونږ څو کلمه توحید وای 15 وخت مونږ کوي حدیث د نبی اسلام منی قران کریم منی ایته مونږ فقہ مسلمان پوخ مسلمان وایو دا ستاسو ابتراء ده الحمدلله مونږ مسلمانان ته کافر نه وایو بل ته د آیت پیش کو چې فیم آیات یندکم من هدا پتا باندې الزامي جواب ده دلته خو الله هدن ویل دی القرآن ویل دی القرآن ویل نه ویل ورګه خبر ته وکړه ته ماته وې ورګه بل داره بل خبرداره دیمه خبره دا وکړه چې حدیث د نبی اسلام د هدایت نه لري والعیاذ بالله تا ته قرآن کریم د آیت نه لري وان تطيعوه تهتدوا کتاسو چرته د نبی اسلام خبره ومنله تاسو په هدایت باندې شئ نو الله فرمایي چې دا بخاری هدایت ته دا مسلم هدایت ته دا ترمذی هدایت ته دا ابو داود هدایت ته دا دارقطنی هدایت ته دا سنن دارمی هدایت ته دا مستند عبدالرزاق چې کوم د هدایت ته دا څومره کتابونه د حدیث چې کې دا ټول هدایت دي بلې دا خبر ذکر کړه ورګه بلې دا خبر ذکر کړه چې حدیث ته وحی نه ویل شوی مرته رسول ته نجم د آیت نه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یو خبر ذکر کوم یو جواب تاسو مال راکئ
د دې قرآن کریم نه ما سوا نبی علیه السلام نورې خبرې په ژوند کې کړي دي او که نه؟ ما ته ووایه نعم یا الله سره جواب راکوئ. عوام تاسو ما ته ووایئ دا صاحب د دې قرآن کریم نه ما سوا ورېږه د دې تا ته ما د دې ورېږه د دې قرآن کریم نه ما سوا نبی علیه السلام په ژوند کې نورې خبرې کړي دي؟ کړي دي. اوس راشه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى، نبی علیه السلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي. ان هو نه دی دغه نطق مګر دا وحی ده او نبی علیه السلام ته کېږي. د نبی علیه السلام احادیثو ته وحی ویلی شوې ده. اوس ضمیر چا ته راجي دی؟ اوس ضمیر مخکې نطق ته راجي دی. نطق په کوم دی کې پروت دی؟ په ینطقو کې پروت دی. خو لیکن غم په تاسو باندې دا دی چې تاسو غلام نه ویلي او تاسو چې کوم دی صیغه هم نه پېژنئ، مضارع او ماضي هم نه پېژنئ او مصدر خو الله خبره دې ته مرجع اسم نه ویلی کېږي. نطق په ینطقو کې پروت دی. هو ضمیر چې کوم دی دا مخکې نطق ته راجي دی. او نبی علیه السلام د قرآن کریم نه ما سوا بېشماره خبرې کړي دي. نو هغه ټوله چې کوم دی وحی ده، نو حدیث د نبی علیه السلام وحی شوه لکه څنګه چې قرآن کریم وحی ده. څوک چې صرف قرآن کریم ته وحی وایي او د نبی علیه السلام حدیثو ته وحی نه وایي او صحیح حدیث د نبی علیه السلام د هغې نه منکري سره د پوهې نه، نو لحاظ په دې باندې ټولو مسلمانانو اجماع ده چې د اسلام نه وتلی دی. دا یوازې زموږ خبره نه ده، دا قرآن کریم دا خبره ذکر کړې ده چې څوک نبی علیه السلام حاکم نه ګرځوي او په خپل فیصله کونې نه ګرځوي، نو الله فرمایي دوی مؤمنان نشي کېدی. دا خبره زمونږ نه ده. په تا باندې مخکې ما بېشماره اعتراضونه کړي، ورته باندې یو څو اعتراضونه نور کومه. ته دا خبره ذکر کوې چیک بي جي ډي مه استعمالوه، مړه قرآن کریم راواړوه، موبایل یې رقم مخلصتلی دی. ته دا دعوه کوې زه ستا نه تپوس کومه ته په قرآن کریم پوهېږې. ګوره ویوم نبعث من کل امة شهیدا، دلته الله مین استعمال کړی دی. بل دی که الله فرمایي ویوم نبعث فی کل امة شهیدا، هلته فی استعمال کړی ده. یو دی که الله فرمایي وما اهل به لغیر الله، هلته لغیر الله وروسته ذکر شوی دی. بل دی که الله فرمایي وما اهل لغیر الله به، هلته لغیر الله مقدم دی. بل دی که الله فرمایي لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، بل دی که الله فرمایي لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. په یو دی که علی شیء چې کنه مخکې دی، بل دی که علی شیء چې کوم نه وروسته دی. بل دی که الله فرمایي ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما، بیا وروسته فرمایي چې وکان الله عزیزا حکیما. دې کې څه فرق دی؟ یو دی که الله فرمایي وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، دلته بلد ویل دی. بل دی که الله فرمایي چې هذا البلد، التي بلد معرفه ذکر کړی دی. یو دی که الله فرمایي صم بکم عمي فهم لا يرجعون، سورة البقره 133 نمبر آیت دی. بیا په سورة البقره 171 کې فرمایي صم بکم عمي فهم لا يعقلون. یو دی که الله فرمایي قولوا آمنا، دا قولوا جمع صيغه ګورئ، قولوا څه صيغه او تا قول ته جمع ویلې وه، نو لهذا الا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا، دلته الله تعالی الینا ویل دی. بل دی که الله فرمایي قل آمنا بالله وما انزل علينا، هلته علینا چې کوم دی استعمال کړی دی. لہذا پولیس محترمو جهالت خپل مه کوه. زه تا ته یو نصیحت کوم، ټول منکر حدیث زما نصیحت دی. قرآن کریم تاسو نه منئ. څوک چې د حدیثو انکار کوي د قرآن کریم نه انکار کوي. ته چې حدیث د نبی علیه السلام نه منې، ته 15 وخته لمونځ څنګه کوې؟ ته چې کوم دی حج څنګه کوې؟ ته عمره چې کوم دی څنګه کوې؟ ته زکات څنګه چې کوم دی ورکوې؟ لہذا ته نور اعمال د دین څنګه کوې؟ نو ګوره تا ته ما شل ځله ووایي چې ماله جواب راکړه، ماله جواب راکړه، خو لیکن تو عامي او دامي سړي سره چې کوم لباس کول جزاک الله شیخ صاحب محترم ریاض الله صاحب ډېر زیات شیخ صاحب په دې قانون او نظام باندې جزاک الله پرېږده یوسف صاحب پرېږده. ها شیخ صاحب ګوره دلته موږ ناست یو، کېدای شي ریکارډینګ به هم شروع وي، زموږ طرف ته به هم ریکارډینګ وي، خو رسمي طور باندې مناظره نه ده. ته سوالونه کې کوه، ته سوالونه کې کوه. زموږ جماعت نشته الحمدلله، موږ قرآن یو. نه د جماعتونه زموږ نه جماعتونه نشته. د قرآن اواز، د قرآن صدا، د قرآن اواز، د قرآن صدا، د قرآن اواز، د قرآن صدا. مونږ جماعتونه مسلکونه مذهبونه دا نه یو. مونږ نه اهل سنت والجماعت منو، نه مونږ نور فرقې منو. مونږ یو فرقه نه منو، صرف قرآن، صرف قرآن. الحمدلله. ګوره دا خلکو تاسو په دې خبرو باندې خلک دوکه کړي دي. سم کړي دي، دوکه کړي. الله رب العالمین فرمایي صبر، یا الله رب العالمین فرمایي صبر یو منټ. الله فرمایي ګوره معنا زما خپل موضوع معنا بل طرف ته ځي. دی دا خلکو یوم تکینه
مولوي صاحب کې مولوي صاحب دله لږ اوبه ورکړه لږه ساړه خوره مولوي صاحب لږه ساړه خوره مېلمه راغلی الله رب العالمین فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا دلته که زه ته په بخاري خلاف د مسلم خلاف دارنګې د دغه خلکو خلاف خبر وکم دی کې یکدم دغه راوچت شي ولې یحبونهم کحب الله دی د دې خلکو سره دا شان مینه محبت کوي څنګه چې د الله دپاره مینه محبت پکې د الله په کلام باندې که څوک خبرو کړي دی کې هغه دغه نه راځي لیکن دی د خپلو انداد دپاره د خپلو مشرکانو دپاره دا چې دوی ورپسې لمنه نیولې ده دا شپږ کسان چې کوم دی ورته صحای سته کتب سته اربعه ورپسې نور تفاسیر قرطبي وغیره دی د دې خلکو سره او د دې مصنفینو سره داسې مینه محبت کوي لکه څنګه چې د الله رب العالمین سره مینه محبت پکار ده دی د الله رب العالمین په نوم باندې چرته څوک نه دی وژلی لیکن دا حدیث منکر دی دا د دې روایت منکر دی وی وژنه دا چلو دا ستاسو په د شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا تاسو ګورئ که نن د ورکړې دا فتوی په دې باندې دا ستاسو فتوی دی بیا موږ دا فتوی نه دي لګولي وایي موږ شرپسند یو ولې نه یې شرپسند تاسو الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله دلته بیا راځي ګوره تاسو ای عوامو تاسو د خلکو دوکه کړي یئ چې زمونږ خبره ومنئ لیکن تاسو به بیا څه وایئ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې چې کله تاسو ته پته ولګي چې دې خلکو تاسو ته دروغ ویلي دي دې خلکو تاسو په بل ټریک باندې روان کړي بل طرف ته روان کړي الله فرمایي ګوره الله رب العالمین فرمایي په سورة عنکبوت کې الله فرمایي اتل ما اوحي الیک من الکتاب اتل ما اوحي الیک من الکتاب دلته ماته نور کتابونه ته وښایه بل ځای کې الاعراف کې الله فرمایي آیات نمبر 3 کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاعراف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الله فرمای اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء شو كم دي كتابنا دا كتابنا راولا ودي كتابنا دا من دونه بيجاني موليسيب من دونه ادنى تویل کیږي ادنى پیجنی کم د الله نه دا من دونه دي د من دونه څه تویل کیږي ادنى کم تر دي دا ټول کم تاسو کم تر پس رواني تاسو من دون الله پس رواني تاسو د الله کتاب پرېخه دي اصل مونږ ګوره پچا باندې فتوی مولوی صاحب نه لګو مونږ اکبر علي صاحب پچا فتوی نه لګونګي والله العظیم دلته دی مولوی صاحب خبرو کو دا د الله کتاب نه دی دلته دی مولوی صاحب فتوا ولا ګوره دا کافر دی دلته دی مولوی صاحب ما باندې فتوا ولا ګوره هم الحمدلله د فتوی اختیار صرف یو د الله رب العالمین سره دی بل چا سره دا اختیار نشته الله فرمای یو د الله سره دا اختیار دی الله رب العالمین دا ببل کلیپ دا بیا دا اختیار ان شاء الله ویم که زما جر د بل کلیپ مو کراله خو الله رب شته ټیم شته ښه الله رب العالمین فرمای په بل ځای کې واورئ د نه ما صرف دوه څیزونه غوښتلي دوه درې خبرې مې ورته کړې وې د یوې خبرې نه په شا شو ورته مې ویلي چې شیخ عبدالله سلفي صاحب سره خبرې شوي دي شیخ عبدالله سلفي صاحب کیمرې مخې ته راوله اوسه پورې په دوربین کې نه ښکاري شیخ عبدالله هغه ځای کې خو چغې وخي بړاندې وخي اوازونه کوي چې خلکو دا کاپران دي دا دي وغه دي اوس حاضر کړه خبرو ته راوله مونږ ته حاضر کا نشي حاضرولو یو خبر دویم خبره ده ورته مې ویلې چې ته کومو کتابونو ته حدیث وې ته دغه کتابونو نص د قرآن نه ثابت کا تر اوسه پورې ثابت نه کړلو دریم مولوي صاحب ورته بله خبره وکړه چې اطیعوا الرسول لفظ راته په قرآن کې په مکي سورتونو کې وښایه نشي کولی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اول خو په مولوي صاحب باندې زموږ ډېر اعتراضونه پاتې شول د یو اعتراض جوابي ونک او د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو د قرآن او د حدیث سره تعلق بالکل نشته دی ځکه د هغې جواب نه شي کولی ما قطعتم من لینا د اوسه پورې ونه خوري چې لینا څه شي ته وایي تر اوسه پورې د دې الفاظ لفظ جواب ده ونه که اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا دا پټه خبره کم اوس ما خبره ته کېده دا بعضې حدیث څه شی ما نزل یا ما انزلنا چی شي اوسه پورې تاسو موږ ته دا خبره ونه ښوله او تر قیامته پورې نه شي ښولی ځکه ستا د قرآن سره او د احادیث سره او د علم سره تعلق ما هم نشته دی دویمه خبره دا ده دیو په خپل خبرو کې بار وایي یا دویم مولوي صاحب
دیو په خپل خبرو کې بار بار دا خبره کوي چې ګوره امامان څه معنا امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي دا د امت لوی خلکو دیو کله هغې ته د شیعګانو نسبت کوي کله ورته د من دون الله نسبت کوي کله ورته د الله مقابل نسبت کوي زمونږ دا ټول رونه ولاړ دي په دې کې پولیس رونه هم ولاړ دي که نه دا پولیس رونه دي یا نور دا حنفي المسلک به آیا امام ابو حنیفه رحمه الله د الله د هغې ذم بیان کړی ده چې من دون الله کې هغې ته اشاره ده دویمه خبره دا ده دویمه خبرې ته غوږ کېده از آخرنی خبره کوم تاسو جواب راک غوږ کېده دویمه خبره دا ده مولوي صاحب په خپل خبرو کې بار بار دا خبره وکړل چې دا شرپسند خلک دي د موږ ته د شر او د فساد نسبت کوي زموږ د اهل حدیثو منهج هم دا دی چې موږ د خپل د اصول ماتحت د خپل حکومت او د خپل عمراو سره ولاړ خلک یو د حکومت خلاف په درنو کې څوک شامل دي په مظاهراتو کې څوک شامل دي او د دیو د منبر نه 24 غنټې د حکومت خلاف خبرې چا کولې شرپسند اصل هم دا دي د قتل خلکو د قتل او د کفر منسوبي اصل هم دیو جوړول لهذا اهل حدیث پرامن خلک دي دویم دیو ته مونږ ویلو تاسو قرآن د الله کلام منئ که نه منئ دیو ته مونږ ویلو دا قرآن د الله کلام دی که نه دی دیو ویل دی یو ثبوت یې رانه وړو ځکه سند خو یې رانه وړو که نه ځکه خبرې د غوږ کېده یو سند یې پیش نه که ځکه د ثبوت دپاره طریقه دا ده یا به په تا نازل شوي لکه څنګه چې دوی ویله په ما نازل شوی دی یا به دی د رسول الله په زمانه کې د صحابي هم نه دی یا به د ملایکو وروسته ویلي چې دا د الله کلام دی یو طریقه د ثبوتو سره نشته دی ولې د یو قرآن او د حدیث سره تعلق نه دی او د چیلنج سره وایم چیلنج سره مناظره په دې ځای ختمو که دې حاجي صاحب یو رکو تلاوت د دې قرآن وکړو ځه مناظره په دې ځای ختمو صحیح ده ته به یو رکو تلاوت کې نه شي کولی ورکوله یو رکو تلاوت مناظره ختمه ترجمه یو رکو آیت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين دبوكي محترم قورا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مع بعض ورقة دمارة جوابونه برسو کی ورقة ايه خبر ايه دا ايه ما تلك الحمد لله ايه لا لك موليس تاس ذا بس خبر بس ايه الو زما خبر اوري دي سوايب چې کوم دي الو خاموش تاس اجي تاس خاموش شي دي سوايب چې کوم دي نو د نبی له سلام احادیث ته انداز وی شرکای وی د نبی له سلام احادیث د رب العالمین صفت ته دا وحیدا کلا وحاشا ولا یعذ بالله د الله صفت مخلوق وی بل لاره ورګه اتبعوا ما انزل الیکم صایبه دا ما موصوله ده په دې کې تعمیم دی ما انزل قرآن تم شاملېږي او حدیثو تم شاملېږي بل صایبه دې آیت ته وکړه واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاسو لږ دې ته متوجه شئ ګوره الله فرمایي مونځ قایم کوي زکات ورکوي بیا وایي د رسول خبره ومنئ دلته داسې ولې نه دي ویلي چې واطیعوا الله وجه د هغې دا ده چې د مانځه تفصیلاتو د زکات تفصیلاتو دا په بخاري کې دي دا په مسلم کې دي دا په ابو داود کې دي زما ټول منکرین حدیث ته چیلنج دی زما ټول ملحدین ته چیلنج دی چې ګوره اقامت الصلاة و ایتاء الزکات الله ذکر کړی دی او په دې مقام کې الله اطاعت الرسول ذکر کړی دی نو دین دا خبره معلومه شوه چې مونځ او دارنګې زکات دا به تو الله په دې باندې عمل کولی شي چې کله تو احادیث منې هر کله چې تو احادیث نه منې بېلمازه به ګرځې مونځ به نه کوې او ده به پروت مانځه ته به نه پاسېږې د زکات هم منکرې د حج نه هم منکرې د عمرې نه به چې کوم دی منکرې نکاح په کومه طریقه باندې تړې دا ټولې خبرې دا د نبي علیه السلام په حدیثو کې مفصلا بیان شوي قرآن کریم کې قواعد کلیه ذکر کېږي او حدیث د هغې تفسیر دی لکه څنګه چې قرآن کریم ما انزله دی احادیث هم دا ما انزله دی لکه څنګه چې قرآن کریم وحی ده نو قرآن کریم هم وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم د الله نید نه دی نو احادیث د نبي علیه السلام هم د الله تعالی نید چې کوم دی نه دی څوک چې د نبي علیه السلام احادیثو ته د الله
الله تعالی نید وای دا د رب العالمین صفت ته چې کوم نه مخلوق وای او د تما بشمار آیتونه پیش کړه چې ګوره قران کریم او په دې به تو عمل کولای شي چې کله ته د نبی اسلام په حدیث باندې عمل وکې دا حدیث ګوره انداز نری دا حدیث کوم دی وحید الله تعالی چې کوم دی صفت ته د الله نه ویریږي توبه چې کوم دی وباسته 2 رکعات وکړه او د سوکا او غسل د باندې مصاب دی غسل وکړه الله ته وجړه او ویریږي د رب العالمین نشه دا کم بکواستا چې کوم دی غومه چې حدیث ته انداز ویما دا بخاری او دا مسلم چې کوم دی دا وحید لکه څنګه چې قران کریم چې کوم دی دا وحید دې جوابونه راکمړې خاجي شیخ صاحب محترم وکیل شیخ صاحب سید جی دوانو شیخ صاحب محترم متوجه شئ تاسو توجه شئ صحیح شئ جی سید جی بالکل جی سید نو خبره دی دوانه کوي خاجي خان سید هغه خبرو کړه موږ جواب وکړو بیا به ان شاء الله درکو خیر دی هغه ګوره خبرو کړه موږ جواب وکړو ان شاء الله بیا به کس درکو کنه ان شاء الله زموږ د طرفه هیڅ خبر ان شاء الله زموږ د طرفه خیر احساس در روان دي شیخ صاحب محترم ویلې چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او دغه فرمانبرداري دغه تابعداري به موږ ټول باندې فرض ده مونږ به چې مونږ کوو مونږ به چې زکات ورکوو د رسول الله سلام په طریقه به کوو داسې ویلې شیخ صاحب محترمه ستاسو په کتابونو کې د زکات باب تړلی شوی دی چې د اوښانو کې دومره زکات دی په چیلو کې دومره دی په غواګانو کې دومره دی په کجورو کې دومره په پلاني کې دومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبرې کړې دي مونږ ته وښایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې 30 کالو کې هغه یو پیره زکات ورکړی وي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله یو ځل هغه زکات ورکړی وي او هغه ویلی وي چې زما په طریقه داسې زکات ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې زکات ورکوئ حاجی جزاک الله خیر ابو سلام بس ریاض الله صاحب مخاطب شو جوابونه ریاض الله صاحب جوابونه ریاض الله صاحب غواړي الله رب ګوره زه دته دا خبره کوم ریاض الله صاحب ته چې کته په قرآن نه پوهېږي دلته به ته اعلان وکړي چې ما د کومو استادانو نه دا قرآن ویلی دی دا ما غلط ویلی دی ما نه دی زده کړی ته ما ته وښیه بیا به راشي ما سره به داخله والی زه الحمدلله انلاین کلاسونه کوم زه به تا ته بیا قرآن وښیم انشاءالله ټیک ده ته نه یې پوه شوې خو موږ تاسو ته ګوره ته اوسه پورې خپلې هغه موضوع ته لا نه راغلی تا ته پکې ښکاري نه چې یاره دا پکې نشته دا پکې نشته تا ته دا چا نه دي ښودلي پوه شوې تا ته دا چا نه دي ښودلي الله رب العالمین قرآن کې فرمایي الف لام را سورة یوسف تلك آیات الكتاب المبین شسب دا والا بس إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون دې کې ماته ته بل یو لفظ وښیه چې الله تعالی بل یو کتاب نازل کړي قرآن کې الله رب العالمین بار دا خبر کوي چې ما یو کتاب چې راځي واحد راځي الله فرمایي ایتونی بکتاب من قبل هذا نور کتابونه ډول شته نه ما درته وویلې الله رب العالمین فرمایي تاسو ته ما 2-3 آیتونه تاسو د هغې اوسه پورې جواب نه دی کړی د فتوی په باره کې مې درته ویل الله زه فتوا ورکوم یستفتونک الله زه فتوا ورکوم قل الله یفتیکم فی الکلاله قل الله یفتیکم فتوا صرف د الله رب العالمین کار دی انسان اډوله فتوا ورکولی نه شي تاسو فتوا غواړئ الله زه فتوا ورکوم فتوا ورکول د الله رب العالمین کار دی زه وایم تاسو ته قرآن چا ښودلی نه دی تاسو په قرآن باندې پوه نه الله فرمایي وان منهم لفریقا د دې په باره کې الله فرمایي د چا په باره کې د دې خلکو په باره کې لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب دا دې چې دا خولې مخکې رستو کوي دا کتاب قال دا الله دې په باره کې الله فرمایي یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب د دې لپاره چې دا عوام غریبانان شیخ ریاض الله صاحب چې دا عوام غریبانان په دوکه کې لتحسبوه من الكتاب چې دا غریبانان عوام دوکه شي چې یاره واقعي دا د الله خبره ده د الله د کتاب خبره ده لیکن الله اعلان واورئ د الله اعلان ای عوامو د قرآن نه د الله اعلان واورئ الله فرمایي دی وایي کنه ویقولون هو من عند الله او الله وایي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دی په الله باندې دروغ دا دروغجن دي دی خوای په بخاری کې روایت ته چې ابراهیم علیه السلام په دریو موقعو باندې دروغ ویلی دی دا خبره کوي لګیا دی لیکن الله دا دروغجن دي دا
دروغجن دی الله وي ابراهيم عليه السلام مبارک الله فرمایي انه كان صديقا نبيا ابراهيم عليه الصلاه والسلام مبارک الله رب العالمین گواہی کړی دا لیکن د بخاری وای د بخاری زمون وایو چې دا قول رسول نه دی دا تاسو بخاری پس دا بخاریان دي څوک دا خو د ایران او د دې د مجوسو د خلکو د پیداوار دی د دې خلکو پس تاسو رواني دا ټول امت تاسو په دې خلکو پس کړی دی ټول امت دې پس کړی دی دی تاسو په دې روایتونو کې دا راځي تاسو په دې روایتونو کې دا ویلي دي چې یاره دا قرآن نیم کړی دی دا سورتونه په قرآن کې نشته دا په قرآن کې نشته مونږ تاسو سره په دې خبرو باندې جوړه خبرې فی الحال کوو نه کنې مونږ سره دومره دلایل الحمدلله پراته دي دومره دلایل چې تاسو به پشمار باندې ستړي شئ خو تاسو اول نص ثابت کړئ چې آیا دا شپږ کتابونه د الله د طرف نه نازل کرده حجت د رسول الله اقوال دي که نه دي مولوی صاحب سره تا ته حیرانېږي تاسو یو آیات تپوس کوم انشاءالله ته په قرآن پوهېږي خو اول د جوابونو کومه انزال لفظ د حدیث دپاره مې استعمال شوی دی سورة البقره 4 نمبر آیات دی دا نه ویلی والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل ما موصول دی قرآن ته هم شاملېږي حدیثو ته هم شاملېږي لکه څنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی ما انزله دی نو حدیث هم دا ما انزله دی د دې د وجې نه دې مقام کې الله څه ووی بما انزل الیک لفظ د ما ذکر شو قرآن ذکر نه شو دلیل دی په دې خبره باندې چې حدیث هم د برې نه راغلی دي لکه څرنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی بل مولي صاحب ناشنا خبره دا ده ویبسته ورېږه خبر ته غوږ کېږده د رب العالمین د طرف نه راغلی الله بره نه دی الله بره نه دی ورېږه خبره بله ناشنا خبره دا ده مولي صاحب وایي ویستبتونک صغر واحد ده یستبتونه صغر واحد ده وای صغر متکلم وای الله وجه زه فتوا ورکوم یستبتونک دوی طلب د فتوی کیستانه او بل مړي سبا ته په قران کریم پوهیږم دا د سورۃ النور یو آیات ته تراشه او دا آیات چې کوم دی تر دې معنی مونږ ته وکړه وینزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء ته دې آیات معنی ته ذکر کړه ته نور